دا د لاهور د سرمنو بازار دی چې د غټ اختر نه وروسته به پکې ډېره ګڼه ګوڼه وه. اوس دلته د تیر په شان سوداګري نشته. هغه خلک چې د سرمنو خرڅولو لپاره راځي د ټیټې بیې له امله اندېښمن دي. ما په 1 लाख روپۍ ګډه اخیستې وه او سرمن مې یې په 50 روپۍ خرڅه کړله. د سرمنې پیزار چې اخلي نو په 15,000 او 9,000 روپۍ وي او سرمن په 50 روپۍ اخلي. तो खाल कितने की ले रहे हैं? 50 रुपए की. د پنجاب حکومت د معلوماتو له مخې سږ کال د لاهور په بازارونو کې تر 2,80,000 څاروي خرڅ شوي دي چې پکې ډېرو سرمنې دغه بازار ته راوړل شوي. خو دلته د سوداګرانو په وینا د ګډانو او اوښانو د سرمن خرڅ نشته او د ویزې او غویي د سرمنو بیه ډېره ټیټه ده. او سږ کال حالات ډېر خراب دي. صرف د غوا هغه چلیږي، د ورغیم هغه چلیږي، باقي د ګډو هغه هم غورځوو، د اوښانو هغه هم غورځوو، د میښې هم دومره مزه نشته. حالات کاروباري ورځ د ورځه خرابېږي. کال د کاله نه بس پریشاني پکې جوړېږي. سوداګران وایي د سرمنو صادرات کمیدل، سخته ګرمۍ او د پوستکي د ساتنې لګښت کې زیاتوالی په دغه صنعت بد اغېز کړی دی. طاهر جمیل خان، مشال ریډیو، لاهور.